سلامونه او نیکې هیلې قدرمندو دوستانو. نن د اوداسه فرضونه، سنتونه او ماتونکي وایو، او ترڅنګ یې که وخت و غسل، د غسل فرضونه، د غسل سنتونه او ترڅنګ یې د غسل قسمونه وایو. لومړی راځو د اوداسه فرضونه وایو. په اوداسه کې 4 فرایض دي، یعنی په اوداسه کې 4 فرض دي. لومړی د مخ پرېمینځل، د ویښتانو د شنه کېدو له ځایه څخه بیا تر زنې لاندې، او د غوږ له یوې نرمۍ څخه بیا د غوږ تر بلې نرمۍ پورې. دوهم د لاسونو مینځل سره له څنګلو، یعنی څنګلې هم پکې شامل دي. دریم د سر 4مه برخه مسح کول. 4م د دواړو پښو سره له خنګرو یعنی بیډیو پرېمینځل. قدرمندو دوستانو، کله پورته فرایضو څخه یو هم پاتې شي اودس نه صحیح کیږي او بیرته به اودس له سره کوو. اوس د اوداسه سنتونه وایو. په اوداسه کې 14 سنتونه دي. اول د اوداسه نیت کول. دوهم بسم الله الرحمن الرحیم ویل. دریم دواړه لاسونه تر مړوندو پرېمینځل. 4م د خولې پرېمینځل. 5م مسواک وهل. 6م د پوزې پرېمینځل. 7م د ګوتو په واسطه د ږیرې خلالول. 8م د ټول سر مسح کول. 9م د دواړو غوږونو مسح کول. 10م د لاسونو او پښو د ګوتو خلالول. 11م د هر غړي 3 واره پرېمینځل. 12م په ترتیب سره د ټولو غړو پرېمینځل. 13م د لومړي اندام د وچېدو څخه مخکې 2م اندام پرېمینځل. قدرمندو دوستانو، دا د اوداسه سنتونه وو. اوس د اوداسه ماتونکي وایو. د اوداسه ماتونکي نه دي. اول د شرم د ځایونو څخه د څه شي وتل. 2م له بدن څخه د وینې وتل. 3م په ډکه خولو کی کول. 4م هغه وینه چې له لاړو سره له خولې څخه راشي او په لاړو غالبه وي، یعنی اثرات یې په لاړو زیات وي. 5م په ملاسته خوب یا په ناسته خوب کول. 6م بیهوشي. 7م مستی یعنی نشه کیدل. 8م لیونتوب. 9م په لمانځه کې په زوره خندل. قدرمندو دوستانو، د اوداسه فرایض، سنتونه او ماتونکي مې وویل. اوس د غسل فرضونه، سنتونه او قسمونه وایو. لومړی غسل څه شی دی؟ د ټول بدن مینځلو ته غسل ویل کیږي. په غسل کې 3 فرایض دي، یعنی په غسل کې 3 فرضونه دي. اول د خولې مینځل. 2م د پوزې مینځل. 3م د ټول بدن پرېمینځل. قدرمندو دوستانو، کله پورته فرایضو څخه یو هم پاتې شي غسل نه کیږي، بیرته به غسل له سره کوو. اوس د غسل سنتونه وایو. په غسل کې 5 سنتونه دي. اول تر مړوندونو پورې د دواړو لاسونو پرېمینځل. 2م استنجا کول. 3م له بدن څخه د ظاهري نجاست لرې کول. 4م د غسل څخه مخکې د لمانځه د اوداسه په شان اودس کول. 5م په ټول بدن 3 ځلې اوبه تیرول. که غسل کوونکې ښځه وه، که چیرته اوبه د دوی د کوڅیو بیخونو ته رسېدې، د کوڅیو خلاصول ضروري نه ده. که چیرته کوڅۍ د نارینه وي، نو د نارینه د کوڅیو خلاصول ضروري ده. قدرمندو دوستانو، اوس د غسل سببونه وایو. د غسل سببونه 15 دانې دي. اول په ټوپ او خوند سره منی وتل. 2م جما یعنی کوروالی کول. 3م احتلام یعنی شیطان غلطول. 4م د حیض څخه پاکیدل. 5م د نفاس څخه پاکیدل. قدرمنو دوستانو، اوس د غسل قسمونه وایو. غسل په 4 قسمه ده. اول فرض. 2م واجب. 3م سنت او 4م مستحب. اول راځو فرض غسل وایو. د جنابت غسل، د حیض او نفاس څخه د پاکیدلو غسل فرض دی. 2م واجب غسل. که کافر د جنابت په حالت کې مسلمان شي
غسل ورکول او بل مسلمان مړي ته غسل ورکول په ژوندیو مسلمانانو واجب دی. 3. سنت د جمعې او اخترونو د لمنځونو د احرام تړلو او په عرفات د درېدلو لپاره غسل کول سنت دي. 4. مستحب غسل هلک یا نجلۍ چې 15 کلنۍ ته ورسیږي، کافر چې مسلمان شي او جنوب نه وي، مدینې منورې او یا مکې معظمې ته د ننوتلو لپاره غسل کول مستحب دي. قدرمندو دوستانو، دا و زموږ نننی درس. په راتلونکي کې به د لمانځه په اړه تاسو ته معلومات درکړو. تر بیا ښې چارې.